لسګونه هغه ځوانان چې په تیر انقلاب کې د اشغال پر وړاندې د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره بیا هم خپله مبارزه جاري ساتلې وه، نن یو ځل بیا د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د دې ریاست د رئیس او نورو ځوانانو په شتون کې راټول شوي وو او له اسلامي امارت یو ځل بیا خپل ملاتړ اعلان کړ. ځوانو مبارزینو له اسلامي او کلتوري ارزښتونو دفاع خپله وجیبه وګڼله او ژمنه یې وکړه چې د خپل قلم او فکر پر مټ به د نظام او اسلامي ارزښتونو دفاع کوي او تل به د پردیو د شومو موخو پر وړاندې درېږي. دغه ځوانان چې نن په دغه تالار کې راغونډ شوي وو، د ټولو مقصد او د ټولو غوښتنه دا وه چې ولس ته او خلکو ته او دغه ملت ته یو ښه کار وشي. هغه کار په فکري لحاظ باندې ده، هغه کار د عقیدې په لحاظ ده، هغه کار د تعلیم په لحاظ ده. باید موږ نوي نسل ته چه رقم روزنه ورکو، چه رقم دوی فکر جور کو. مخروبه های جنگ نظامی را ما میتونیم در طی 10 سال و یا 20 سال بعد ترمیم بکنیم، آن را جبران بکنیم، اما مخروبه های جنگ فکری و نظامی را ما نمیتونیم در طی 5 سال یا 10 سال جبران بکنیم. د لوګر د ځوانانو چارو امیر هم دا ډول ناسي د ځوان نسل د فکري برابرښت لپاره اړینې وبللې او پر دوام یې ټینګار وکړ. نوموړي د لوګر مبارزین د اسلام مبین دین او افغاني ټولنې ویاړمن اشخاص وبلل او د اسلامي نظام په ساتنه کې د دوی ونډه اړینه وبلله. د دغو ناسو ګټه خو د ځوانانو لپاره ډېر دی، خو د ولسوالیو د مرکز د ځوانانو ترمنځ انسجام پیدا کیږي، یو همغږي پیدا کیږي چې د ولسوالیو د مرکز ځوانان ټول راټول شي په یو فضا کې، ټول یو مجلس سره برابر شي. دغو ناستو نه هدف د موږ دا ده چې د موږ ځوانان د یو چتر تر لاندې د یو نظام د چتر لاندې راټول شي او خپل هغه ځوان انرژي په کار واچوي، مصرف یې کړي، که هغه د ابادۍ په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د ورزش په برخه کې. د یادونې وړ ده چې د لوګر ولایت ځوانو او اسلام پالو مبارزینو له دې وړاندې هم ورته ناستې کړې دي.